ذرات پیدا کی او دی بیٹم بمونه هیډروجن بمونه جوړی. دا بے غیرت دا د اکبر باچا لټان دا د اکبر باچا لټان دي. دا حکمران طبقه چې دا لټان د اکبر باچا زمانه کې درې لټان داسې پراتونو. دا یو په دې سینه بیره پرتا و چې بیره پرتا و نو پاس یو سور سړی روانه ول کاکا خبره واوره ارا کوشوي چې دا بیماران دي جوړي او دوی اوس داسې پراته دي چې داسې پراته دي. نو ولې دا بیره مې په سینه پرته ده لکه د خله کې راواچو. هغه دا خیال کړی چې دا جوړې فالج به والی یا ولې کاکا بیماری نه ټیک ټاک یم. نو دې ځای نه بیره خولې ته کولی نه شو. زه دې د اس نه ورپسې راکوز کړم چې پړک شو په دې مخې ووالو. دویم چې ورسره پروت ویل سمې ووه سمې ووه. ویل ولې ویل پرون مې غول کړي نو رالی کونه نه پاکوله دې حرامي سمې ووه. پرېښوده دویم یې یو دوه پټاخې لګاو کړو چې دا دویم یې لګاو کړو. دریم ورته ویل چې وای دا دواړه حرامیان. ویل په تا څه چل دی؟ ویل زم پروتم پرون مې سپي خوله کې متیازې کولې دوی ورته کورې نه وي. وای په ایمان دا هغه دي که نه؟ ساینس ته ګوره دوی ته ګوره جهاز جوړولو ته ګوره دوی ته ګوره توپې جوړولو ته ګوره دوی ته ګوره. 40 کاله وشو چې په 40 کاله کې یو حکومت د ملک د ترقۍ هیڅ کوشش نه دی کړی سوا د ښځو د ترقۍ. ښځو له داسې ترقي او ازادي ورکړې ده چې راشه کوي ترقي ورشه هندوستان کې وګورئ شرمېدلو. بے غیرت ورشي ترقی د چین وګورئ تا نه وروستو آزاد شوي ملکونه دي ترقی د هغې وګوره. د هغه هندو نه دی چې تاسو به سل پاپړ د یو لوړ سل پاپړ د یو ډول نن بیا په مخه کړي. د دې دا خبرونه اورئ موږ دې لاس ور وړاندې کړو او راجیو ګاندي سره او زموږ خارجه سیکرټري ورسره ملاو شو او زموږ صاحبزاده ایوب چې دی نمره خو یې دغه نه ده ورسره میلاو شو او ورغی لن هغه لنګمار بیا په مخه کړي یې که نه په مخه کړي څه ټیزونه در باندې لګېدلي دي. تاسو بچو سل پاپړ د یو لوړ شل پاپړ د یو لوړ. تاسو دا د صوبه زرت پښتانه به د خپلې دارې وګورئ که یو بم را وغورځېد دا ټیزونه به وګورئ. په سن 65 کې ملک ټیزونه اچولي. تاسو ته ګوره ملک ترقی ته ګوره ملک ته هېڅ ترقي نه دا حکمران طبقه د دې اهل نه ده چې ملک. تاسو په ایمان ووایئ په ایمان په جومات کې ناست دی چې زمونږ قومي اسمبلي وګورئ چې دا کم کسان پکې ناست دي دوی به د ملک د ترقۍ اساس باب جوړوي. زمونږ دا صوبایي اسمبلي دلته وګورئ دا چې راجمع شي دوی له خبرې ورځي دا دلته کیبینټ میټینګ کیبینټ مالا خندا راشي کیبینټ میټینګ ویو شو دا فیصله پکې وشو کیبینټ ته راشه دا زمونږ کیبینټ وګوره دا زمونږ اسمبلی وګوره دا زمونږ ممبران وګوره دوی چې راوځي اوس یو شوشی خوشې کړی ده د شریعت بیل شوشی خوشې کړی چا شریعت بیل پیش کړی. تاسو ته دا وایم زما دا خبرې د دنیا ګوټ ته ورسوئ چې دې شریعت بیل والاو نه تپوس وکړئ چې تاسو شریعت بیل چاته پیش کړی دی. که ضیاءالحق ته هم پیش کړی نو اخو اسلام دی اخو ټول اسلام ټیک شو. هغه پرون نو ویلي چې تاسو که اسلام منئ نو زه 5 کالو له صدر شم ویلي که نه ویلي نو دی ټول اسلام دی د سر نه تر پښو پورې. د قومي اسمبلی ته هم که پیش کړی قومي اسمبلی ممبرانو ټولو د اسلام په نوم خلکو نه ووټ اخیستی که نه دی ټیک ده. اسمبلی هم اسلام دی صدر هم اسلام دی. نو تاسو دا شریعت بیل پیش کړی چاته دی په دې مې پوهېږئ. دا د جوماتونو ته دا روټ اخلاص مولیان چې درشي که نه چې شریعت بیل هم پیش کړی پرې راپاڅئ د مرۍ نه یې ونیسئ چې دا شریعت بیل دې چاته پیش کړی. بل دا چې په کم کور کې د ښځې او د میړه جوړ را نشي نو د هغه کور نه ښځه یا مټیزېږي یا د میړه نه طلاق علي که نه علي یا خو ترې مټیزه شي وتښتي یا ترې طلاق په اسمبلی کې ورسره ناست دی د مینې اسټل پس خوردې خوري تالي سټي او قوم